شهیدانو چوک باندې یم، اختر لپاره مې کالي نه دي کړي. د هرات بازار شاوخوا کې بل ته وګرځېږو، تاسو به د بازار ووینو، موږ به د اختر لپاره کالي وکړو. لاندې را تاسو نو یو مې دغه رنګ خوښ کړي، دا داسې لږ ډیزاین هم لري، او دوم رنګ مې دغه انتخاب کړي، دا ډیزاین والا. دغه دی قسمت د ټوکرانو پلورنځۍ. دغه مسلم اسحاق مارکیټ چې راتېر شي نور نو دلته ټوکران نو کم در وښیم، ډېر قسم قسم ټوکران دي. مقصد چې ته یې راسئ خپله یې ووینئ، بیا یې درک در معلومیږي. نو کاټنان دي و دغه دي قسم قسم رنګونه هم پکښې کړي، هر رقم رنګ چې خوښ یې هغه رنګ. مقصد د کالو دکان ته چې راشي بیا دې ډېرو ډېرو ته سودا کېږي. نو درې جوړې سو، یوه جوړه دغه هم سو ښه کاټن و، په دې خاطر مې خوښ سو. او دوې جوړې خو نو دغه دي، دا هم بس تقریبا نوی سړک. سلامونه، ستړي مه شئ، بیا مو هم مازدیګر په خیر. نو په دې هیله چې هر ځای یاست روغ و جوړ به یاست. مازدیګر به ورته ووایو ځکه 5 بجې دي. نو شهیدانو چوک باندې یم، اختر لپاره مې کالي نه دي کړي. هره ورځ چې راوځم اراده مې چې اختر ته کالي وکړو، ځکه اختر خو نو کالي غواړي، نو بیا کالو خوند نه کوي. نو د هرات بازار شاوخوا کې بل ته وګرځېږو، تاسو به د بازار ووینو، موږ به د اختر لپاره کالي وکړو. دا هم شهیدانو چوک دی. د کالو مرکز خو نو بس دغه نوی سړک دی او هرات بازار دی. ګرمي کې نو بس دا وخت چندانې شی نه وي په بازار کې. سهار مال یو څه بیروباري، بیا مازدیګر چې خلک له کارو سره خلاص شي. هرات بازار هم ټوله اوس داسې شوی دی چې ټوله دغه د سړک د غاړې کوکې دي، دوکانونه بیخي نه معلومیږي. نو ګورو چې چیرې کالي کوو، یو جوړه او دوې جوړې کالي به وکړو. ګرمي هم ده، بس نازک کالي به وکړو. کالو لپاره موږ د خاص ځای هم نه دی معلوم، کله یو ځای کله بل ځای، خو مقصد یو ځای چې هغه نو بیا ښیي سړي ته هغه کیفیت هم د کالو معلومیږي. اوس یې موږ ته یو ځای راکړي، هغه مو یا خوښ سي یا مو نه مو خوښ سي، بیا بله ورځ نه پسې ګرځو. لاندې را تاسو نو هغه دی قسم قسم ټوکران دي بالانو. دغه ما دا اوس چې مې اغوستی دی دغه ټوکر دی. اوس خو نو داسې دی چې دوبی دی، بالا د کاټنانو وخت دی. نو یو مې دغه رنګ خوښ کړي، یو مې دغه هم خوښ کړی دی. نو ودرېږه چې څنګه به شي. دا داسې لږ ډیزاین هم لري، او یو مې دغه رنګ خو مې اوس خوښ کړي. 4 نیم به صحیح یا و 5 صحیح دی، هغه صحیح دی، بیا 5 متره صحیح دی چې یو څه یې پرتوب غټي. او دوم رنګ مې دغه انتخاب کړی، دا ډیزاین والا. نو د ده دوکان دغه به در باندې ووینم که بیا ورته راتللاست. دغه دی قسمت د ټوکرانو پلورنځۍ. نږدې ادرس کم ځای دی؟ دغه مسلم اسحاق مارکیټ چې راتېر شي 2 نمبر دکان دی، د خون صاحب د جامعو خواته 2 نمبر دکان دی.
نو دلته ټوکران نو کم در وښیم، ډېر قسم قسم ټوکران دي. مقصد چې ته یې راسئ خپله یې ووینئ بیا یې درک در معلومیږي. نو کاټنان دي و هغه دي قسم قسم رنګونه هم پکښې کي دي، هر رقم رنګ چې خوښ هغه رنګ. مقصد د کالو دکان ته چې راشې بیا دې ډېرو ډېرو ته سودا کېږي. نو 3 جوړې سو، یوه جوړه دغه هم سو ښه کاټن و، په دې خاطر مې خوښ سو. او 2 جوړې خو نو دغه دي. ځه نو مهیب خانه ستاسې ډېره مننه، د خدای په امان. نو بس کالو کار خلاص شو، ځو به. مقصد که راکلاس دی ښه انصافداره دوکاندار دی، مقصد ښه سودا ورکوي. قسمت د ټوکرانو پلورنځي. یو خو په د ټوکرانو باندې اوس چندانې سړی پوهېږي هم نه چې سم مسلکي سړی نه وي. دا هم بس تقریبا نوی سړک. دغسې به پر نوي سړک راووځو، داسې به پسې ولاړ شو. پر نوي سړک باندې نو داسې حال یې ښه. دلته دا ګندمک نانوایي ده، د دې ډېره ښه لوکسه ډوډۍ. پښې ډېرې سوي دي په بازار کې. پخوا نه وې چې دا له کومې خوا راځي نه پوهېږم. رواش فارسي کې به رواش ورته وایي زموږ. بس دا نو هم ټک ټک بازار او د فلمو مارکیټ. چیرې ګورې اوس نو د کولرانو بازار دی. داسې ورته وګورئ څونه کولران دي. د ستر احمدشاه بابا زیارت راغلی. لاندې منګیانو شیان هم خرڅېږي. درته غواړم چې جادې ته ووځم. د دې څه چې مې بله ورځ دغه راخیستې وه، هغه څو ورځې له مخه امورچک ومې لګوله، وچ سوي نه دي، خو تر اوسه پورې داسې خاص پرمختګ هم نه دی کړی. ګلانو د دې شیانو خو نو اوس موسم دی، او دلته نو مایانو دا شیان خرڅېږي. اوس نو داسې ګرمي ده، مایان څوک خوري؟ چې مایان وخوري نیم ساعت بعد به دې ژبه راوتلي د تندې. په ارغنداو کې لا ښه خوند کوي، هوا یخی. دروازه ده نو د کندهار د ولایت مقام دی. دلته نو ټوله جاده نیولې ده مکمله، تر درایي پورې پیدا کېږي. دا وخت چې یو څه هوا خنکه شي بالا، خلک بازار په سر رامات شي. د بازار یا د ښار خلک چې هغه په جاده کې کښېنېدل په دغه ساحو کې.
روغتون باندې داسې حال چې مخ ته یې ځای نه کېږي. په دوبي باندې بیخي دا تکلیفونه زیات شي. فراه بادرنګ ماشاءالله دغونه راغلي دي بیخي کمی یې نشته. نو نور عموما د شان اوس د افغانستان شروع دي د فراه ترکاري و سبزیجات تر یو وخته پورې ښه ارزانه وي، وروسته چې بیا داسې شي چې هوا سره بدله شي بیا ورک شي. حالا خو نو موږ نه سټور لرو نه بله استفاده ځینې کولی شو. چې یا رومۍ په روب واړوو یا ځینې شیان وچ کړو. نه پوهېږم چې څه شي دی. اوس دې خوا ته یو دغه پیدا شوی دی، د بیروبار له ځایه سره واوښتلم مخ د عینو مینې پر خوا باندې. نو دلته هم اوس مېوې ډېرې شوي دي. په دې کې اوس اکثریت د افغانستان مېوې نه دي تر اوسه پورې. لا د افغانستان مېوې له دې بعده اوس توت شروع شوي دي، بیا زردالو دي، بیا د هغه بعده نو انګور دي، هله خټکۍ و هندوانه و ګرنګیچ و دا ټوله شیانو یو ځای سره رسېږي. مینې دا دروازه هم له خیره سره جوړېږي، چې جوړه شي بیا به نو دا د هراتو خواته چې څوک تلله عینو مینه بیخي نه ور معلومېدله. اوس چې دا دروازه جوړه شي نو معلومداره به یې عینو مینه. او د عینو مینې هوا خو نو ماشاءالله چې ورته داخل شي هوا ټوله مکمله فرق وکړي. هوا یخه شي. دا د شینګښتي برکت دی.